الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ډیرو محترمو معززو اوریدونکو او لیدونکو او د پیغام ټي وي او قنات مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې درس عنوان دی او یا په بل تعبیر زمونږ د دې حلقې موضوع ده چې کله په یو سیس کې دوه کسان، دوه فریقه، دوه مسلمانان اختلاف راشي، نو د دې اختلاف د حل دپاره، د دې مشکل د خلاصون دپاره، د دې جنجال د فیصله کولو دپاره رجوع کول او فیصله وړل هغه به وي د الله سبحانه وتعالی شریعت ته، چې هغه حکم د الله سبحانه وتعالی دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. نو ځکه اهل علم وای اذا اختلفنا في شيء فإلى أي شيء نرجع. چې کله ښځه او خاوند په خپلو کې او دارنګه ورونه په خپل منځ کې، دارنګه دوه مسلمانان په خپلو کې یا دوه ډلې او فریقه او جماعاته او طرفونه په یو شي کې مختلف شي او اختلاف راشي او خصومت پیښ شي، نو د دې د حل دپاره، د دې معضلې او مشکل د حلولو دپاره به مونږ یو مرجع ته رجوع کوو، چې هغه مرجع الشرع الحنیف، اسلامي شریعت دی. او اسلامي شریعت حکم په هغې کې هغه کوي کتاب الله او دویم سنت رسول. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایلی دي چې ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. ای خلقه، ای امته، وای ما په تاسو کې دوه داسې څیزونه پریښي دي او تاسو ته مې درکړي دي، که چیرې په دې دوه څیزونو باندې تاسو عمل وکړه او کلکم ونیوله او فیصلیم په دې دوه څیزونو، نو لن تضلوا، هرگز به ګمراه نشئ. چې یو دی د الله کتاب
او بل دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او احادیث او تګلاره. د دې وجې نه قدرمنو نن سبا د خلکو په منځ کې شخړې، جنګونه وي، دشمنۍ وي، خصومتونه وي، او هر کس هغه وایي دا زما حق دی، او په دې سره اختلاف پیدا شي. په دې سره دوه کورنۍ، دوه قومونه، بلکې دوه ورونه، بلکې د ښځې او د خاوند په منځ کې یو لوی جنجال هغه پیدا شي. خو د دې دپاره حل او د دې معضلې د مشکل د تیرېدلو دپاره، حلولو دپاره زمونږ دین کې الحمدلله حل شته او فیصله پکې شته او حلولو طریقه هم پکې شته، چې هغه زمونږ او ستاسو شریعت دی، چې هغه شریعت کې قرآن کریم او سنت رسول څه پکې ویلي دي، په هغه باندې باید مونږ فیصله وکړو. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ای د ایمان خاوندانو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی، یعنې موږ او تاسو ته وایي چې کله تاسو دا دعوه کوئ چې موږ مؤمنان یو، ایمان مو راوړی، نو د ایمان تقاضا ده، د ایمان د مقتضیاتو نه دا خبره ده چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت به کوئ د الله، اطاعت به کوئ د رسول الله، د الله به منئ، د رسول الله به منئ، و اولو الامر منکم، او د خپلو حاکمانو، عمراو، مشرانو، علماو، د هغو به منئ. ځکه اولی الامر دین مراد الحکام والعلماء، چې هغه د دین مشران دي او حاکمان دي، په دې کې به د هغو منئ. خو دې سره الله سبحانه وتعالی اطیعو لفظ مستقل نه ده ذکر کړی، بلکې دا یې عطف کړی و اولی الامر منکم. معنا دا شوه چې د دې حاکمانو، د دې عمراو، د دې مشرانو، د دې علماء کرامو اله به منئ، د مفتی خبره به اله منئ، د یو شیخ خبره اله به منئ چې هغه د الله او د رسول د حکم پابند وي، د هغه فیصله د الله او د رسول د کتاب او د سنت نه ماخوذ وي، استناد کتاب الله وي او استناد سنت رسول الله وي. د دې وجې نه ابو بکر صدیق چې خلیفه شو، هغه وویل چې اطیعوني ما اطعت الله ورسوله، زه په تاسو حاکم شوم، زه په تاسو مقرر شوم، خلیفه شوم او مشري ماته حواله شوه، تاسو به زما اطاعت کوئ، تاسو به زما منئ تر هغه پورې چې زه د الله او د رسول منم، د هغه د حکم پابند یم، نو تاسو به زما د طاعت او زما د سمع د طاعت پابند اوسیږئ. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولات الامورو په صحیح مسلم کې، په بخاري کې او په نورو احادیثو کې ګڼ شمیر احادیث په دې باب هغه ذکر کړي. نو خبره مې دا کوله چې الله سبحانه وتعالی بیا په دې آیت کریمه کې څه ناشنا احکام دي، مسائل دي، چې یو پکې هغه دا دی فإن تنازعتم فی شیء، که چیرې ستاسو نزاع راغله، اختلاف مو راغی، جنجال مو پیښ شو، ولو که هغه شی معمولی وي، شیئن، علماء کرام وایي دا شیئن نکیره ده، او دا نکیره ده او دا تنوین پې داخل دی، دا نکارت دلالت کوي په تقلیل باندې، ولو که معمولی شی وي، ولو که هغه ستاسو منځ کې معامله وي، هغه د پولې او د پټي په سر وي، د ښځې او د خاوند په منځ کې د ژوند او د معیشت خبره وي، د استاد او د شاګرد په منځ کې څه مسله راشي، د دوه فریقو
او قومونو په منځ کې جګړه او شخړه راشي، نو دا ټول په دې آیت کریمه کې مراد دي. نو د دې حل او فیصله په تاسو به دای فردوه الی الله والرسول، دا به الله ته پیش کوئ او دا به رسول الله ته پیش کوئ. الله ته پیش کول څه دي؟ د الله په کتاب به فیصله کوئ، قرآن کریم، او رسول ته پیش کول څه دي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو او په سنت باندې به داسو فیصله کوئ. نو ځکه معاذ بن جبل ابو موسی اشعري چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږله او یمن کې د هغو مسؤلیت هغه چې کله معلوم شو، مسؤلیت یې وسپاره، نو بیا یې تپوس ترې وکړ چې ستا فیصله به په څه وي؟ هغه ورته وایي بکتاب الله. بیا وایي که چیرې فإن لم تجد فی کتاب الله، بیا به په څه فیصله وي ستاسو؟ هغه ویل بسنت رسول الله، بیا به د الله د نبي په احادیثو او په سنت او په طریقه باندې به هغه زمونږ فیصله وي. نو د مؤمن هم دا منهج دی او دا عقیده ده او دا طریقه ده چې خپلې فیصلې به هغه د الله په کتاب کوي او خپلې فیصلې به هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت محمدي کوي چې هغه په احادیثو کې په سنت کې تفصیلا هغه موجود دي. نو ځکه دا فیصله څوک کوي او دې فیصلې ته څوک غاړه ږدي؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، که چیرته واقعي تاسو ایمان لرئ په الله او ایمان لرئ په آخرت، د الله د پیشۍ ایمان یقینا وي او ورځ د آخرت باندې باور او تصدیق وي، نو دا فیصله به ستاسو کتاب الله او سنت رسول ته وي. نو ځکه فرمایي ذلک خیر و احسن تأویلا، دا ډېر غوره کار دی او دا د انجام په اعتبار ډېر ښایسته دی. دا آیت د سورة نساء 50 نمبر آیت دی چې مؤمن مسلمان په هر څه کې چې اختلاف راشي، فیصله د الله په کتاب او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو وي. او مؤمن نشي کېدلی چې یو څوک فیصله د الله په کتاب نه کوي، فیصله د الله د نبی په سنت نه کوي او په نورو سیزونو باندې، وضعي قوانینو باندې او په تاویل په ماویل باندې فیصله مني او د الله د رسول فیصله هغه نه مني. نو ځکه الله سبحانه وتعالی قسم کړی په خپل ربوبیت باندې، فلا وربک لا یؤمنون، قسم مې دی ستا په رب چې دا خلق مؤمنان نشي کېدلی، ایمان والا نشي پاتې کېدلی، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر څو چې دوی تا حکم مقرر نه کي، حکم دې جوړ نه کي، فیصله ستا په احادیثو په سنت ونه کي، فیما شجر بینهم، په هغه څیزونو کې، په هغه کارونو کې چې دوی په خپلو کې مختلف دي، اختلاف لري، جنجال لري او یو بل ته نیغ شوي دي او په خصومت کې راغلي دي. خو چا به دا ویلي چې ټیک ده زه فیصله منم، د الله د نبي په سنت په شریعت فیصله کوم، خو د زړه د پاسه نه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، فیصله به کوې په احادیثو، فیصله به کوې په سنت، فیصله به کوې د الله د نبي په طریقه په شریعت، خو دا فیصله به ستا په ورین تندي وي، د زړه د پاسه به نه وي، بلکې په خوښه، په خوشحالۍ او په ښه رضا او په ښه اخلاص سره او په وسعت صدر سره، او بیا به دانی چې چون چراکې لیکن او بانی کې نه، ویسلمو تسلیما، بلکې مؤمن مسلمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت تسلیمی بغیر د چون د چرانه.
بغیر د لعل لیتنا. زمونږ اکثره خلک وایي خو لیکن که داسې وشي دا شبهات او دا بانې به نه کوي، بلکې چې الله څه ویلي دي، رسول الله چې څه ویلي دي، په هغه به زمونږ ایمان وي او هغه به د زړه نه موږ تسلیموو. ځکه د محمد رسول الله د رسالت معنام دا ده، د دې کلمې طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله دا خپل شروط دي. موږ په یو درس کې هغه ویلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت و رسالت تسلیمول په دې معنی چې تصدیقه فيما اخبر وطاعته فيما امر، د هغه به منې، د هغه په خبرو به د یقین وي، تسلیموي به. نو دا وجه ده چې کامیابي په دقه خبره کې ده. او دا الله سبحانه وتعالی بطور قانون، بطور قاعده مونږ او تاسو ته دا فرمایلی دي په سورة الحجرات کې، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. دا الله نه به مخکې کېږي نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به مخکې کېږي نه. واتقوا الله، الله نه به یېرېږي. د الله نه مخکې کېدل څه معنی؟ د رسول الله نه مخکې کېدل څه معنی؟ د الله د فیصلې نه به مخکې فیصله ستا نه وي، چې ته د الله فیصله نه منې او د غیر الله فیصله منې، د خالق نه منې، د مخلوق منې. د الله په کتاب فیصله نه کوي، په شرعي قانون فیصله نه کوي، په وضعي او په تاویل ماویلی په نورو څیزونو ستا فیصلې وي، یقین وي، بلکې د الله د فیصلې نه به خپله فیصله مخکې نه ګڼې، د رسول الله د فیصلې نه به خپله فیصله مخکې نه ګڼې. فیصله هغه فیصله ده چې الله د طرفه په قرآن کې بیان شوې او د محمد رسول الله د طرف نه په احادیثو کې ذکر شوې. ځکه الله سبحانه وتعالی داسې یو ذات دی چې هغه زموږ دپاره اسلام دین یو قانون، یو ضابطه یې رالیږلې د موږ او تاسو د ژوند دپاره، چې هغه یو ابدي سرمدي او یو ښکلی قانون یې موږ او تاسو ته راکړی چې دین دی، دین د اسلام، شریعت محمدي. نو د هغه نه به مخکې کېږي نه. ځکه الله وایي ان الله سمیع علیم، الله سبحانه وتعالی اوریدونکی او لیدونکی دی. ډېر خلک دي مونږ ګورو چې هغوی وایي ولې مونږ څه مسلمانان نه یو، مونږ الله منو، رسول منو، خو زمونږ فیصله به په هغه پلاني باندې کوو. هلکه ولې په شریعت فیصله نه کوي؟ ولې په قرآن و حدیث فیصله نه کوي؟ وایي کوئ خو مونږ پښتانه یو که نه، پښتو ده که نه. او بعضې خلک پکې دا متل هم کوي، وایي په لوړه وخېږه، اخوا دېخوا وګوره، چې څه دې مشران کول هغه وکړه. بعضې خلک په دې دا هم وایي تو با زمانه خود میسازی یا زمانه با تو خود میسازه. وایي ته د زمانې سره ځان جوړ کړه، چې څه خلک کوي هغه ته وکړه. نه ورونو، مونږه د هر څه نه مخکې که پښتون ځان ته پښتون وایي، که یو سړی ځان ته ډېر معزز او مکرم او خانداني وایي، د هغه نسبتونو نه مخکې مونږ او تاسو مسلمانان یو. کل مولود یولد علی الفطره، هر انسان هغه په فطرت د اسلام پیدا کیږي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. بیا ایسته هغه نو مولود که پلار و مور یهودي وي یهودي کی، که پلار و مور نصراني وي نصراني کی، که پلار و مور زردشتي وي آتش پرسته وي هغه یې کی، او که مور و پلار موحد وي، مؤمن وي، مسلمان وي، بیا په اسلام پاتې شي او روزنه او تربیت بیا په اسلام کوي. اسلام زمونږ ګډ کور دی، قرآن زمونږ کتاب دی، د پیغمبر علیه السلام احادیث هغه زمونږ دستور العمل دی. په دې کې زمونږ او ستاسو کامیابي ده. او خاص کر په دې فتن دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي ستکون فتن، فتنې به راشي. علی رضی الله عنه ما المخرج منه یا رسول الله، ما المخرج منها، د
د دې نه به موږ څنګه خلاصېږو په دې فتنو کې چې موږ ونه غورځو. هغه وفرما کتاب الله، د الله په کتاب به بچ کړي، شریعت محمدي به بچ کړي. دغه وجه ده چې نن پریشانی ده، نن دشمني ده، نن نفرت دی، او نن سبا د دوه فیملي، دوه ورونو، د ښځې او خاوند، د دوه کورنیو منځ کې جنجالونه دي، دشمنیانې دي، نفرتونه دي، کینې دي، تربګینې دي. فیصلې په قرآن نه، فیصلې په احادیثو نه، او فیصلې په تاویلي ماویلي او په غیر شرعي خبرو وي. الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې ماته او ټولو اوریدونکو، مشاهدینو او لیدونکو ته نصیب کی چې خپلې فیصلې، شخړې او مشکلات او معضلات هغه مونږ د الله په کتاب حل کو، د محمد رسول الله په سنت باندې حل کو، او شریعت محمدي ته ځان هغه حواله او تسلیم کو. امید ده چې زمونږ او ستاسو ژوند او زمونږ او ستاسو معاملې او عبادات، اخلاقیات، سلوکیات په ښه شانته هغه ترسره شي، او الله جل شانه زمونږ نه راضي شي، او جنت ته سبب د داخلېدو شي، او د جهنم نه سبب د نجات هغه شي. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.